قرار صاحب که روزه دې ماته کړې وي راځه جناب. قرار صاحب خیر راغلی. سلام علیکم ستړي ماسې ټولو دوستانو سلام سلام خیر اکرام دی. ورسي دا بل کشر ثاقب صاحب ته دې سلام ورسي. مننه. قرار صاحب دغه کلمې ته دې که په یاد دې وي یو ځل په 2014 کې مې په کوزه کړې وه په قطار کې. داسې دا د تیرو شلو کلو د چاپو د امریکایانو کومې نخرې چې په طالبانو وکړې شل واره بندیان کړل، شل واره بیرته خوشې کړل. د په طالبانو کې دغه ایمان د سره ټول له سره انسټال کړی ده. دوی اوس ولاکه په دې کلمه باندې بیخي باور لري، دوی په یوه بله کلمه باندې باور لري چې هغه لا اله الا الله امریکا رسول الله ده. وادرودو او دا خبره به ټوکو درته وایم، یعنې د ملایان دومره په امریکا باندې دا اوس دومره قوي باور له هر اړخه لري، یعنې باور په دې اعتبار باندې چې امریکا څه کولی شي، او دا اراده یې هم کړې ده چې په دنیا کې هر څوک خفه کوي امریکا نه خفه کوي. او دا خبره کله کله دوی له منځه راوهم وځي، کله کله یې دا ویاندان دا بلاوې هم دا خبره کوي، کله یې دا ملاتړي ملایان هم دا خبره کوي. که په یاد یې هغه دغه د دې هر شي د ویلو ډېرې بڼې یي، عین خبرې خو د ویلو ډېرې بڼې یي که نه. اوس زموږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا یو بڼه ده د توحید. د دې نورې بڼې هم شته چې همدا خبره په نورو اشکالو وکړي. دغه عینا دا ویل چې لا اله الا الله امریکا رسول الله، د دې نورې بڼې هم شته. یوه بڼه یې هغه ده چې مولوي عباس ستانکزي په هغه کې وویل په مصاحبه کې څه وخت مخکې چې تر څو مو امریکا په رسمیت ونه پېژني کې مې څوک هم په رسمیت نه پېژني، او چې امریکا هم په رسمیت وپېژني په همدې ورځ به نړۍ ټول موږ په رسمیت پېژني، او دا اروپا به داسې پښو ته راخطا وتي. او دا خبره یې رښتیا هم ده. نور خلک خو یې څه کوي، دا د کعبې د امام فتوا هم د امریکا په واک کې ده. کعبې امام کعبه خو د موږ تاسې ټولو هغه ده مقتدا ده، لیکن د کعبې د امام فتوا چې په هغه کې جمهوریت کې د سولې د راتګ یعنې د جنگ د ختمېدلو لپاره امریکایانو اشاره ورته وکړه چې وچړېږه مولوي صاحب، او مولوي صاحب فتوا ورکړله چې په افغانستان کې نوره جګړه نه ده روا. دا غم د امریکایانو په اشاره باندې و. نو واقعیت دا شی دی، دا نور دا عربان دي تر کله چې امریکایانو په افغانستان کې پښه نه ویښي، دوی د موږ الوتکو ته په خپل هوایي ډګر کې اجازه ورکوله. هغه خو یې څه کوي چې د تا سره به روابطو تا ته به امیر مخ ته راوتلی وي، یا به خو چې کله د امریکا شریفې پښه په افغانستان کې ولګېده، په دې هر وزیر چې به هم تر دوبۍ تېرېدو صاحب حکومتي پروټوکول به ورته ورکول کېدو، او د شیخانو د زموږ اشرف غني ته څه رقم پروټوکول ورکاوه چې وره بغی داسې د دوه رئیس جمهورانو پروټوکول به ورکاوه. دا د امریکا شریفې دغه تاثیر و که نه. دغه عربان موږ مخکې هم لیدلي وو، دا ډېر فرعون صفته ډېر دغه خلک وو، ډېر متکبر خلک وو. په دې باندې ملایان پوهېږي، ملایان خو موږ تاسو ته بې عقل ښکارېږي. دوی ډېر په دې مسایلو کې بالخصوص د امریکا په قدرت او په توان باندې رسېدلي خلک دي، په دې باندې بالکل دوی پوهېږي. دا چاپې خو نسبت دوی ولوېدې، وادرودو د دغو ټولو یو تاثیر شته. ته وایه چې د جنګ ټراما داسې اسانه سره وځي. په امریکا کې چې یو عسکر دغه ته ولاړ شي جنګ ته، بیا 3 کاله 4 کاله PTSD مختلف ناروغۍ دي علاجونه پې باندې رواني، د ټراماګانو علاج یې رواني. نو د دوی د امریکایي چاپو ټراماګانو علاج په عمر نشي کولی. دغه څه خو دا وړاندې د سعودي د کعبې امام یو خبره بله هم وکړه قرار صاحب،
هغه ویل چې دا څه چې طالبان په افغانستان کې پلي کوي هغه هم د اسلام په نوم باندې دا اسلام نه دی. ستاسو په اند دا خبره یې له ځانه کړې ده که دا به هم د امریکا په غوښتنه وکړي؟ نه دا خو توازی او خبره حقه خو دا ده، خبره خو حقه ده. خبره ده، خو داسې دی دغو هیوادونو موقفګیري د افغانستان په اړه د امریکا په تعقیب باندې ده. که امریکا کم طرف ته موقف نیو هیوادونه یې حکومتونه یې په مغه طرف موقف نیسي. دا خبره واقعیت ده، ځکه دا خو موږ تاسو ته معلوم دي دا خو د شاهنشینه هیوادونه چې دي په دې کې خو ټول پاچا هر شی ده، پاچا ملا هم ده، پاچا زما خپله یو یعنې د سعودي او د خلیج د هیوادونو د هر جماعت د ملا خطبه چې ده دا د اوقافو وزارت لیکي او ټولو ته یې تکثیروي. زما خپل تره د اوقافو مصحح په کویت کې د ټولو جماعتو خطبه ما ورته وویل مال دا څونه ډېرې خطبې به یې چې تا ته وایي دغه د سټنډرډ خطبې دي وروره ټولو ته دغه یو شی راځي. لنډه خبره دا د ورور هلته د هیچا هم د فتوا ځای مذهبي طبقه داسې سرهیله نه ده پرې کې له افغانانو پرته ټولو خلکو یې چوکاټ ته اچولي، ځکه خو دا خلک داسې آرام دي که نه یې له دې شي سره په آرامه ګزاره نه کېږي. د ذبیح الله مجاهد تازه یوې عربي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې له امریکا سره هم اړیکې د جوړېدو په حال کې دي. خرابې کله وي غول خورې خرابې کله وي د اړیکې خرابې کله وي دا خو زه دغه درته داسې دا بخښنه غواړم دوی سره همداسې تبصره لګېږي ښه د یو چا ځای کې یو بل چا باندې ټوکه کوله وایي زوړ تلویزیون به وي ټوله ورځ به د کوچیان ښکاره کول اوس نو طالبانو باندې تبصره کوي مجبور یې دغه رقم تبصره وکړي مال خوري. موږ اندړ یو رقم هغه کوي دا چې څنګه انکار د یو شیز کوي بیا وایي خبر خوري داسې دا دی 3 کاله مخکې ټویټر ته راغلی و ویلی وایي دغه ده وایي دا ټولو موږ په زړه کې په رسمیت پېژندلي یو زړونو مالک دی خو زړه کې په رسمیت پېژندلي یو او خبره ټوله دغه ته پاته ده نو نه پوهېږم نو د دوی خو ملایانو کې یو دا درته ویل چې خدای یو ده دغه هم په دغه کې بیا هم څه هدف وي په اصل کې به خدای پاکستان ښیي که نه یې نوره یوه بله ورځ امیر خان متقي ناسته هغه ډاکټر صاحب عاطف مختار بیا یو کلیپ هم پرې جوړ کړی دی ویلي دی وایي الحمدلله په افغانستان باندې اول وار داسې حالت راغلی ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو سیاسي بندي نه لرو 100 نفره بندیان دي دا د خره زوی وایي او دا رقم د خلکو په سترګو کې ورنوتل. د زندانونو هغه مشر دا خبره کوله چې یوازې 14,000 کسو په پلچرخي کې ورسره بندیان وایي الحمدلله په ټول افغانستان کې یوه ښځه بندي نه لرو. وایي د کافر زوی په سلو خو د جنسي تېري کړي دي بندیانې به لا څومره دي برباد الله دا مازدیګر سیاسي تبصره دغه رقمي د روزي د مازدیګر سلام علیکم سلامونه درته ورسېږي بل بیا وایي عکس را خلاص که سړی کواره مې داسې ده ولاړه که هغه مګتون چې په مایکروسکوپ یې که وړو کمرو باندې چې مګتون ښکاروي تیاره چې هغه ټکي قرار صاحب یو سوال درنه لرم بخښنه غواړم که د نورو ملګرو وخت مې نه نیولی او ابوالورد یو لیکنه کړې وه قرار صاحب دغه کس ته شخصي پیژنې دا څنګه چل ده دغه یو میډال یو ځوان ته ورکړی او دا څوک د مخ وراسې ونه پیژن دغه حمیدالله وفا دا ډېر ګل سړی ده په بي سي کې ژوند کوي بي سي کې کار کوي بیا زه پوهېږم چې له کومه ځایه دا خبره وکړله څه رقم کوم څنګ لري دا خبره هغه سړی چې دی دلته په پالیټکس کې ورننوتی ده غواړي پارلماني انتخاباتو ته ولاړ شي او طبعا چې یو مسلمان پالیټکس ته ځي د هغه به اوله تکیه په چایي
مسلمانانو به وي. صحیح ده. او بله او دلته د مسلمانانو ټوله د شبکه چې ده د بي سي مسلم اسوسییشن د پاکستانیانو په تر تاثیر لاندې ده او نور ارګنایزیشنونه هم د پاکستانیانو تر تاثیر لاندې ده. نو له دوی سره دا خو سیاسي روابط دي چې اسلامي امارت له هغه سره د یهودو نصاراو سره دوستي کوای شي. یو سړی د بي سي د رایو لپاره د بي سي مسلم اسوسییشن سره چې هغه کې یوازې پاکستانیان نه دي، یعنې ټوله دنیا پکې د ټول مسلمانان پکې دي، فقط یوه ډله د دغو خلکو دا څوک پاکستانیان هر چېرته په مسلم لابي باندې دوی غښتلي دي په ټوله دنیا کې. په برطانیا کې هم چې کار کوي پاکستانیان یوه غټه برخه. دلته دا سړی دغه خلک چې دي دی د هغو سره کوم فنکشن کې په یو دوه کې برخه اخیستې ده. بیا دلته دی خپل سیاسي مخالفین لري، سیاسي مخالفینو یې دغه خبره تر هغه لاندې رانیولې ده، تر زوم لاندې، چې دا خو راځي په دې شي باندې ښه وهل کېدای شي یو څوک. نو هغه رقم کیسه ده وروره، هغه نوره کیسه نه ده. زموږ سره د پی ټي ایم په غونډو کې ډېر په قوت برخه اخیستې، بلکې بیخي کوربه سوی و. او په نورو مسایلو کې هم هغه ده داسې فکر سړی ده، ښه سړی ده. په هر صورت دا قرار ملګرو ټوټېل معنی قرار صاحب خو یو نفر چې ونه پېژني لیکنې ورته نه کوي. نه خو زه یو کور ته یو راغلی یم، کشرانو واړه زاړه هغه عکسونه ما هم ولیدل، ما ته هم ځینو ملګرو راولېږل. مالې زه سید دا سید پاکستانیانو سره ناسته پاسته کړې ده. زه مالې قرار صاحب نه پوښتنه وکړم چې څنګه داسې. نو دلته راسته دلته مې ولیدل، ځکه هم دا پوښتنه نو دا په خپلو خلکو چې اعتماد ونه کوم نه کېږي. اوس زه په دې ثاقب صاحب باندې دوره قید ولګوم چې دی به نه له یهودي سره کېنستی شي، نه به نصراني سره کېنستی شي، نه به له پاکستاني سره کېنستی شي، نه به له ایراني سره کېنستی شي، چې هغه په موږ کې نفوذ کولی شي. موږ څه هغه یو څه راباندې سوی د هغه زوری بې اعتماد بایلل هم صحیح کار نه ده. پر ورځ دلته یوه مېرمن ده، یو چا ورته ویل وایي ته ولې د پاکستانیانو چا هغه ته ورغلې وې، د ګلخانانو مشاعرې ته که سپیس ته ولې ورغلې وې. سړی نو دا رقم خو تاثیر ګذاري نه کېږي. ته چې په هر چا کې تاثیر غورځوې دا اشار ته ایسته به ورنږدې کېږي. او بیا دلته ریزن ډېر واضحه ده، داسې نه ده چې که داسې وایي چې دې ته یو خاص ایکسپلینیشن ته ضرورت وایي بیا صحیح و. خو لیکن ته چې په بي سي کې پالیټکس کوې او د بي سي د مسلمانانو د جماعتونو ټوله شبکه وروره په هغې کې یو څوک انفلوئنس لري ډېر که نه، او ته له هغو خلکو سره یو دغه شنګ ځان نږدې کوي. په هغه هم داسې نږدې کېدل نه دي په همغه سیاسي چوکاټ کې. نو دې کې څه مشکل دی؟ خو ما خو درته ویل چې هلته مشکل بل و، جنجال راغلی و، شخصي جنجال راغلی و، بیا یې اکاونټونه پسې جوړ کړي وو. زه بیا بله درته وکړم زه ولې د دې شي اخیستومه، زه ولې ورته اول خو ما باندې کار شروع شو چې ودرېدی. اول د پاکستان ډېر خلاف ته ډېر اور هم اخلي، راځه په ده باندې کار وکړه. نو قرار یې په ټیک ټاک کې اکاونټونه راولېږل چې د دغه وفا په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي دي او د پاکستان ترانه یې پکې خپره کړې ده. ولکه یو سړی چې سیاست کوي او په سیاست کې داسې ځای ته هم رسېږي چې نږدې دی چې هغه په خپله حوزه کې پارلمان ته کاندید شي، هغه بیا په دې نه پوهېږي چې د پاکستان ترانه یو افغان ته خپرول څه معنا لري، پاکستان ترانه یو پښتانه ته خپرول څه معنا لري، پاکستان ترانه یو حتی یو پاکستاني ته خپرول څه معنا لري په کاناډا کې. قرار یې د هغه بیچاره په نامه اکاونټ جوړ کړی د پاکستان ترانې ورنه خپرې. دغه رقم مؤثر خلک دي. بس بیا هغه کیسه ما وروسته معلومه کړه، ځکه درته وایم که نه نو زه هم په هغه اعتبار باندې ولا ما نه پېژندې کراسته خو پوهېږم داسې هغه ما چې وکتم دا خو کوم پلټفورم چارواکي په جمهوریت کې نه دي په نو زه یې نه پېژنم. زه باندې به ضرور پوښتنه وکړم، ځینو کسانو راته عکسونه رالیږلي وي شخصي په وټساپ کې. زه ښه نه کوي، دا صحیح کار نه ده. ما ورته وویل بعضې دوستانو ته چې وروره شخصي مشکل راځي حل به یې کړو، سره ظلم به یې در سره کړی، ټول به یې ملامت کو. زه دغه وفات ته ما زنګ ووهل، اخطار مې ورکړو او نه وروره هېڅ کار هم نه یم په دې بي سي کې د خدای له غړ پروت یم، خو عادت مو ده موږ تاسو ټول دغه رقم یو په همدې مسایلو باندې ملګرو له یو چا سره لږ لانجه کړې وه. ما ورته ویل مال هغه سرتېري دي، خلکو سرتېري شي، ورور له جنګ راشي
پنځه کاله تداویانې پې کوي، په ایرپورټونو کې خلک سلامیانې ورته کوي، زموږ سرتېرو پسې تا راخیستي دلته د جنګ ورسره کړی. نو هغه سړی دی خیر یوسي ما ته اون د سپاټ ځواب رانه کړ، نرمه تیره یې راسره یوړه، راته ویل وایي زه دې پېژنم او تا هم پېژنم او هېڅ وخت به داسې دغه درته ونه کړم، خو یوه په خبره باندې به له نږدې خبره سره وکړو، ستا موضوع باندې له دواړو طرفو پوه سې، بیا به سره پرې وغږېږو. بیا چې له دواړو طرفو کېناستم، والله بالله دواړو طرفو کېناستم، مخامخ کېناستم، زه ورسره هغه ما بیا هم ورته وویل هغه کار صحیح نه ده سوی، ورور نور که هر سره کمي دغه هم صحیح کار نه ده کړی، یو سړی دلته په هر څوک چې افغاني ورور تاسې که هغه نه خو نه په هر صورت هغه نو یو لانجه ده او لانجې سپېږي چې بیا سړی داسې نه کوي چې بس له هغه انډیوال سره په لانجه کې انډیوالي دا ده چې ته ورسې لا بل سړی جوړ کې، ځکه په لانجو کې خو د دواړو طرفو تاواني دا نه ده ورسره چې ته ورسې د انډیوال سره ودرېږې ورته ووایې چې وهایي زه در سره یم، هلکه نن به ته ورسره یې سبا به دې بیا درک نه معلومېږي ورور هغه به یې چېرته بیا هغه کړی. هدف دا د ورور دا شی ډېره فایده نه کوي. افغانان زموږ وظیفه دا ده دوه افغانان په دې ظرفیت کې اول ما او تا له افغانستانه په بي سي کې داسې یو څوک پیدا کړو چې هغه پارلمان ته یعنې پالیټکس کې دومره ورننوځي چې هغه د پارلمان ته درېږي، د غومره کنیکشنز دې جوړ کړي، د غومره بزنس دې جوړ کړي، د غومره ژوند دې برابر کړي. نو دغه رقم سړی ما او تا ته ضایع کول پکار دي، او که ورځه دا سړی په سیاست کې په یو لاره غلطه لاره هم تللی خو ځوان سړی د ورور چې ورسره نږدې سي خبره ورته وکړې بېرته هم راګرځولی سي، کومه یوه طریقه یې صحیح ده چې یم تا فراري په نظام کې شهیدان هم ورکړي، ورور یې په امنیتي ځواکونو کې شهید ورکړی دی، یعنې دغه رقم خلک دي. په هر صورت حفظ وینې قرار سم ما صرف خالی زه ما دا ځوان نه پېژندل، رښتیا درته وایم، او ما ته شخصي ځینو ځوانانو دغه عکسونه راولېږل، ما بیا ورته ومې زه به قرار صاحب نه پوښتنه وکړم او پوښتنه به وکړو چې دا ولې دغه بېجایه مې ډېر معلومات درکړو. کله کله سړي لیک وځه دا بل درته ولګي. قرار صاحب معلومات خو ډېر ښه او دغسې ځوانان باید خلک کې څنګه چې تا ولې زه خپل هم ډېر زیات طرفدار یم چې افغانان څومره غټ غټ سټیجونو ته رسېږي، همغونه د موږ دغه مشکلات سیاسي مشکلات حلېږي او د یو څوک هم د اواز پیدا کېږي چې دغسې پیدا کړي. نو دا ښه کار ده قرار صاحب، بد کار نه ده. زه به هغه ځوانان پوه یم کم همدغه خبره به ورته وکړم چې دا څنګه دا هغه نه پوه کېږي، هغه به زه درته وایم چې هغه څو پورې فیصله ور ونه کړو. دغو کسانو تا سره هم بیا نو خپل هم در سره شله کانټاک هم کړی شخصي خو داسې ده ما خو درته ویل چې لانجه ده، نو هغه خو هم افغانان دي، هغه هم پښتانه دي، نو تاسې خو چې ضد کوو خو د افغان ضد خو د اوښ تر ضد کم نه ده. د دوی ضد خو هغه د جمهوریت له وخت نه مخل شروع سره قرار صاحب نه ښه نو دا که تا ته بل چا ویلي صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده زه پوه شوم، بیا پوه شوم، دوباره پوه شوم. مشکل هغه ځای کې ده قرار نه هسې بې ځایه کار دی، ناکه خفه کول دي سر صحیح کار نه ده. بس ته نه خفه سره قرار صاحب، ما خالي غوښتل موضوع زه به موږ دغسې خبره کېدای غټ ټول سره رسېدلی نو بیا په موږ هم حق کېږي چې یو کمپاین ورته زموږ ولایت د جنرال مبین له خوا به دی داسې خالي هغه څه به ښه ساکت صاحب. بله ورځ یې مسیج راته کړی ده ښه مسیج یې کړی، خو اوس دا مسیج کیسه خو یې باندې نه کېږي، نور د مسیج هغه یې نه وایم، خو په زړه کې مې وویل مالیاره ځواب ځکه یو څو ورځې نه ورکوم چې دا سړی ډېر بې ثباته ده. رښتیا هغه ملګرو راته ویلي وای ګولۍ کله خوړلي کله یې نه وي خوړلي، مال ګولۍ بیا نه وي خوړلي، دا مسیج بیا درته کړی بېرته چټي نه شي، بېرته په بد ونه شي، یو څو ورځې بیړه مه کوه، که دا سم شو د پېښوریانو خبره څه تللي راغلي نه دي، بیا به یو 2 هفتې 3 هفتې مخکې بیا ورته ووایي چې جنرال صاحب خدای دې راوله ویلکم بیک ټو د انسانانو ډلې ته. هغه ښه جواب مسیج یې دلته په انباکس کې لا پروت و، د بیا لغتې شروع کړې 3 ورځې بعد. نو بس هغه ته راغی، یو سپیس راغی، صاحب یې ویل زه ناست و، هغه خو داسې ده چې جنرال لکه هغه ماشوم چې هغه مخته کې پلار
نازولی چې هر شی دی زاړي هغه پلار ورکوي ښه دا جنرال چې ده دا د افغانانو دا رقم کړی ده په دې سپیسونو په دې باسونو کې بس دی به غږېږي دی به لوړو چغې وایي دی به خلکو ته کنځلې کوي یا نور به خلک ورته ناست دي او د ده خبره به بس ښه جنرال صاحب نو اوس یې څنګه کوې ښه نو محترم جنرال صاحب ښه محترم جنرال صاحب موږ تاسو ټول وروڼه یو سره او موږ باید په افغانستان کې باید شخصي روابط سره خراب نه کړو دا رقم د هغه خوای چې ورته کېږي نو هغه چې بیا څوک یې په خبره کې رابند کړي دا سړی اوس نو بیا نسي تحمل کولی چې څوک جنرال مبین پاکستاني میډیا یې جرنیل مبین بولي جرنیل مبین نو هغه د جرنیل ټایټلونو خراب کړی دی سکوای چې زه ولا په انټرنیشنل میډیا کې چلیږم نو دا قرار څوک ده دا پلانای څوک ده دا پلانای څوک ده چې دی د له ما سره پاس وکړي نو دغه کیسه ده وایي تر خره مردار نسته او خر خړې اوبه نه څښي نو هغه مې هلته یو خبره ورته وکړه چې یو وارې بیا لغت ورته شروع وکړه ثاقب صاحب لغتې وهي ما خالي ثاقب صاحب باس مې خراب کړ ثاقب صاحب یو دغه بله موضوع هم ډېره زیاته داسې ګرمه سوې ده جمیل قادري قرار صاحب چې لاړ د بلجیم ریپورټ کړی ده اندا جنرال صاحب ورباندې ډېر زیات لګېږي دا څو ورځې نه پوهېږم جمیل والا زه وایم جمیل قادري باندې خو به یوه ورځ داسې څوک چې دی به ورسره کومک کوي هغه به مایک په خوله ورننه باسي ورور هغه خو سم ځان د بدماش جوړ کړی دی هغه خو بیخي بل ډول لوبې شروع کړي د جنرال بزنس یې ما خراب کړی قرار صاحب ځکه داسې ورپورې نه خلي دغه ځان په چا باندې خرابوي یاره وهي درته یو څوک یې درته وهي خامخا د طالبانو خو موږ ډېر مخالفین یو او ډېر بد مې ایسي او تر سپوم هم بد ایسي خو په دا یو شي له زړه ممنون یم چې دا چاپلوسان او احمقان چې د هغه وکړي خوارۍ ورته وکړي او په آخر کې په کونه لغته ورکړي تر موږ یې دې خوا ته راځي نه یون صاحب یې منفق کړی ده په دې مناسبت ما خو هلته یو ویډیو پې کړی د نږدې مې پکې زړلی و چې وایي یون صاحب یې منفق کړی یو وخت کې چې ویلي وایي 95% نمرې ورکوم طالبانو ته هغه پروس کړی سټیج باندې ولا دا کار دې پرون راته کړی وای ما هلته ویډیو پې جوړه کړل هغه به مې پې کړی و هغه رانه هېره وه دا خبره ځکه خو هر وخت لایف ضروري ده د ثاقب صاحب لایف باید هره ورځ یې مړه دا روژه دې په خیر تېره شي اختر نه بعد مې بیا نو ښه ټایټ ملا ورته تړلې ده قرار صاحب بیا مې داسې ملا ورته تړلې ده په ورځ کې زه کم از کم باید 8 ساعته لایف وکړم 8 ساعته لایف 8 ساعته کار دا د 14 ساعته دا 8 ساعته زما د خوب او د لمانځه او د ډوډۍ دپاره بس دا بي صاحب دوی راته ناستې دا به راته غوسه یي چې اوس به څه وخت دوی په خبرو کې موږ ته نوبت راځي او دغه قادري صاحب له ډېره وخته را سره ناست دی چې تا هم بیخي بیچاره اورېدلی او چوټه امیر الله صاحب بس دا خو ما یوازې ځان خپل دغه بل اکاونټ مې پکې راجي کړی دی چې دغه تازه اکاونټ مې بیخي ډېر خراب شوی دغه کوم اکاونټ نه چې لایف راځم دا سره بې سوره شوی سړی ورته دا مې ورور ده چې ویډیوګانې لږ زره جوړوه که نه داسې یو شو ولا قرار صاحب دغه اوس یو دوه ویډیوګانې دي چې جوړې کړي دا ډېرې ماته معلوماتي دي صحیح ده زحمت غواړي خو دا ډول ویډیوګانې ډېرې ګټورې دي یو ویډیو کیسه درته وکړم ښه هغه داسې چې بیکګراونډ مې جن لرې کو نو چې بیکګراونډ مې جن لرې کو هغه به دا ویښتان او دا ځای به داسې سره کېدو هغه بیکګراونډ کله اوږده شو کله به بیا مې وروره فلټر پې ولګاوم هلکه له دې سره سم شي نو هغې ته مې پام نه و وروسته چې مې ورته وکتل دا فلټر دا رقم شرمول کړي دي لکه د بدر منیر د فلم پوسټر غوندې ویډیو راغلی دا دغه وکړه شاته ګرین سکرین ولګوه ګرین اوس مې چا زده کو خو پرون مې هارډ ډیسک کراش شو مړه 14 ټیرابایټه هارډ ډیسک مې ولاړ در بدر ډیټا مې تللې ده چې شپه مې ټوله ویښه تېره کړې د هارډ ډیسک په غم کې
مس بیا خو دې په غم شریک یو ولا کوه له سړی دا لاړه شي باور وکړه سړی ډېر ورپسې خفه کېږي نه دا ډیټا خو سي را ژوندی نه کم زب سي مړ کېږم ځکه بچي ټولې ویډیوګانې او عکسونه مې پکې وو مړه ما نه همدغسې موبایل دلته ورک شو دا تقریبا 4 میاشتې مخکې ټوله ډیټا مې په همغه موبایل کې لاړه مکمله ډیټا مې پکې لاړه او ډېر او هغه ډیټا مې تقریبا داسې وښیه چې د 15 کلونو ډیټا مې له ځان سره ساتلې وه کمپیوټر کې را سره شته هغه ډیټا یاره قرار کمپیوټر مې سکرین مات دی اوس سکرین نه پیدا کېږي د هغې سره په دې غضب ککړ یم داسې دا منځ یې ټول له ترهګریزو موادو ډک ته زه هم چې ډیټا والا ته وروړم چې دا یوازې د اثر ویډیوګانې چې را ډاونلوډ کړي په دې سي پولیس د شپېلکۍ ور وایي چې دا سړی مې ګیر کړی دی یا دغه وکړه جمیل قادري دی ور ولېږه چې هغه یې درته کار هغه به اوس بېروزګاره یي رښتیا کوم هغه ته به هم ضرورت لري ما وایي اوس ژورنالستانو ته ضرورت لري که نه که په عربي غږېږي که په انګلیش غږېږي ما سره کار وکړي ژورنالستان ریکروټ کړي په افغانستان نو دغسې بد اخلاقه ژورنالستان به وي که به لیک داسې اخلاقي خره زه خو ډېر بد اخلاقه ده سړی ورته وایي دغه ده یو سړي ته وایي وطن کې حالات څنګه دي وایي ولا لږ مشکلات است وایي چی میگی وایي کجا مشکلات است وایي احساس ملی نداری او بد اخلاقه شاید داسې غوسه مې ورته راتله او د ظالم زوی چاته هم نه وایي چې زه یې را ډیپورټ کړی یم ورته وایي چې ما از بلجیمه ماده یم ما را میشناسی تو دا داسې ولو چې موږ د جای یو ډاکټر و په درونټه ننګرهار پوهنتون خو په درونټه کې ده دلته یې تبابت ویلی و بیا یې په خپله لوحه باندې لیکلي وو وایي تحصیلات عالي در دروانټه هغه خلکو ته یو هېواد ښکارېده چې یعنې داسې هغه په افغانستان کې خو دا عنوان ده چې یعنې په درونټه کې په دروانټه هېواد کې هغه کې زده کړې کړي دا به ډېر ښه ډاکټر وي نو دا د خره زوی هم اوس بلجیم خلکو باندې هلته یې ویل وایي د کوپر هېواد ده اوس یې هلته خلکو باندې په سټیټس لپاره خرڅوي چې یعنې زه خو بلجیمه راغلی یم یاره بس دا ډول خلکو سره همسر دی چې جرنیل مبین قرار صاحب دغه د شپېته جنکیو کیسه څنګه ده دغه که کامیابه سي ته څه فکر کوې دغه نور ځوانان د شپېته مدني فعالان پاکستان غواړي افغانستان ته طالبانو ته ور ډیپورټ کړي دا ډېره ګرمه موضوع ده 6 هېوادونو باندې ځینو کسانو غږ کړی دی یو پټیشن یې جوړ کړی 3 لکو ته ختلی نن ورځ پټیشن جوړ شوی 6 د افغان مدني فعالان دي چې د طالبانو نه راتښتېدلي دي پاکستان ته اوس پاکستان غواړي هغوی نیولي دي په جیل کې دي او هغوی غواړي چې دا ډایرکټلي طالبانو ته په لاس ورکړي په اول تاریخ کې مخکې هینډ اوور کړي نو اوس پټیشن هم جوړ شوی دا ډېرو هېوادونو ته غږونه هم رسېدلي دا جنکۍ باید په هر صورت وي چې دا یوروپ ته راسي او ځینې دا خو رښتیا ډېره سخته ده په خدای دا خو تاسو ټولو ته خبرو کې مداخله وکړه دغه یو ورور لاندې نه خان محمد صدیقي ډېر زیات میسیجونه کوي او که وخت یې ورکړي چې څه وایي د دې انتظار همدغه یو میسج ډېر زیات کوي خان محمد صدیقي زه به یې ګورم دا د قادري صاحب نوبت دی قادري صاحب ته به هم نوبت ورکړو چې دا مو بیخي اورېدلی نه دی قادري صاحب قادري صاحب لاړه ورسره لاړه اګر دا بیچاره ته هم ډېر وخت نوبت ورنه کړ که نه دا داسې ولو هغه پخوا به موږ تاسې په هغه کې یو اسطوره ووایي د غول بیبان چې وایي په دښته کې په مخه درسي دا وایي غټېږي سهار وخت په ګنډه لاس ورته ووهل وایي بېرته کوچنی سي ساقب صاحب که اجازه وي زه یو 2 پوښتنې لرم مهرباني قرار صاحب څخه لومړی خو سلامونه دې ورسېږي قرار صاحب محترم تاسو ته قمر زمان انجینر صاحب تاسو هم ستړي شئ د نور وړاندې چې نوي راغلي دي څوک چې لاندې کومنټونه کوي او مثبت کومنټونه کوي زما 2 پوښتنې دي قرار صاحب تاسو ته راجع دي او په دې کې زه هم لږ دغسې ګیج یم دغه څو ورځې ما فکر کولو خو دغه زما مغز پرې نه خلاصېږي لومړی دغه څه وخت مخکې په افغانستان کې دیني علماو یو فتوا صادره کړله چې ویلې چې یعنې د دې نه وروسته په افغانستان کې هغه یعنې جهاد نشته نور جهاد پای ته رسېدلی دی د دې ترڅنګ د دې فتوې پر اساس بیا
د پاکستان دغه ډیزلي مولا چې دی بیا د همدې فتوی پر اساس هغه ورکړی دی بیرته چې او د نن نه وروسته په افغانستان کې د نن او د بهر مقصد جهاد نشته مقصد او که کوم څه رامنځته کېږي دا به جنګ بللی کېږي. د دې په مورد بیا یو جالب څه چې دی مقصد تقریبا 25,000 علما پاکستان کې راټول کړي وو کله چې دغه ملا ډیزلي بیرته مقصد د همدغې فتوا پر اساس بیرته دوی هغه ورکولو نو 25,000 خلک راټول کړي وو دا هغې په ورکړه دا د شي یوه دومه څه وخت مخکې دین محمد د لوړو زده کړو وزیر چې دی په یو خبري کنفرانس کې البته په رسمي غونډه کې یادونه کړې وه چې د وخت په لیدلو سره مقصد یعنی د لوړو زده کړو البته عصري علومو ته شدیده اړتیا ده. اوس د سوال دغه ځای کې دی چې لکه څنګه چې وزارت مدیریت بعض صلاحیتونه مسؤلیتونه لري مقصد د ترڅنګ اوس موږ ته سوال دغلته دی چې اوس دغه خبره چاته کړې ده مقصد په دې کنفرانس کې د چې دغه کومه خبره کړې ده په دې غونډه کې دغه غوښتنه چا د سوال چاته راجع ده د دوی دغه د ندیمو مهرباني قرار صاحب محترم اور د فتوا د نه کولو سوال مو هدف ته کړه بل د علم مسله سیادو لومړی خو که چېرته په دغه فتوا باندې راوغږېږي د کومه فتوا چې افغانستان کې صادره شوې ده بیرته بیا ډیزلي چې هغه پرې ورکړی دی که نه چې بهر او دننه مقصد دواړه یاد کړي دي او بل که د اسلام په هغه ته سړی وګوري هلته مقصد په قرآن کریم کې هم د دې ذکر شوی دی د جهاد ذکر شوی دی او بیا وروسته مقصد دغه بلې موضوع ته مقصد صرف اوس په دې باندې که لږ وضاحت راکړي. اول خو دغه د کابل پنجابیان چې موږ د کابل پنجابیان بولو دا که د پنجاب نوکران نه وای که خپل پنجابیان نه وای نو د بل چا په اړه تا لپاره فقط همدومره کافي ده چې ووایه چې موږ په پاکستان کې مداخله نه کوو خو داسې ته راولاړ شي د پاکستان په دننه کې یوه ډله ته دا بله ډله محکومه کې دا نو څه معنا لري چې یو هېواد راولاړ شي د بل هېواد په دننه کې مخالفین ورته وټکوي یعنی د ټي ټي پي 15,000 کسه وژل کېدل دا دومره خطرناکه نه ده لکه د دوی له ادرسه د علماو له ادرسه یوه فتوا په ټي ټي پي باندې او د ټي ټي پي په عملیاتو باندې یوه فتوا چې دوی ورکړي د ټي ټي پي انګیزې ته او وجود ته دومره خطر رسوي چې 15,000 کسان وژل کېدل یې نه ورته رسوي او دا مرسته دا خلک له کابله له پاکستانیانو سره کوي. نو دا تر دې واضح دلیل چېرته ده چې که ته یو هېواد یې اوس د حکومت اکټ کوي خو دا ستا لپاره فوقالعاده کافي ده چې ته ووایې چې پاکستان کې موږ هغه نه کوو موږ مداخله نه پکې کوو خپل کار یې د وروره په خپلو کې سره اوښتي دي هر څه کوم کیسه چې ده یا ټي ټي پي قدرت غواړي یا د تاسې ناراضي خلک دي یا تاسو نه دي هینډل کړي یا مشکل درته جوړ شوی ده موږ هغه اول موقف لا یو اندازه میک سنس کوو چې موږ غواړو چې تاسې ترمنځ سوله در وکړو لا که غواړئ او که نه دا ښه کار نه ده دواړه سره جوړ شئ دواړه خواوې سم شئ لږ تر لږه دواړه خواوې سم شئ خبره به یې کولی دا چې دوی راولاړ شي یو ځلې مخکې د دوی امیرالمؤمنین چې ورته وایي له دغه ادرسه فتوا ورغله چې البته ښکاره هغه خو چېرته نه وویلي خو د دو ویندانو یې وویل او کونسل چې د دوی رسمي نماینده ده په پاکستان کې هغه دا خبره وکړه اوس د طالبانو کونسل په پاکستان کې دا د طالبانو رسمي نماینده ده که نه ده کونسل یې دا خبره وکړه چې امیرالمؤمنین فتوا ورکړې ده چې پاکستان کې جهاد نسته دا خو اوس د ټي ټي پي خلک چې دي چې څوک د پاکستان ضد دي پکې هغه به بله لاره به نه لري او طریقه به یې مشکل به دا یې که نه اوس خبره دا ده چې دوی لخوا دې شي ته څه ضرورت دی چې د بل ملک په دننه کې فتوا یې ورکوي که ته د هغه ملک د استخباراتو سړی نه یې د هغه دوست نه یې دی بیا په تېره داسې هغه ملک تاسو خپل دښمن هم قلمداد کړی وای درلودو یا هغوی تاسو ته دښمن ویلي دوی خو نه دي ورته ویلي خو لیکن د هغوی خو صدراعظم د دوی په وخت کې په واضحو الفاظو وویل چې د پاکستان په نړۍ کې یو دښمن ده هغه افغانستان ده او ہمارے درمیان دشمنی چلتے ہیں افغانستان یاد کړی البته طالبان خو یې نه دي یاد کړي طالبانو ته خو دوی د خپلو دوستانو په سترګه ګوري افغانستان ته دښمن په سترګه ګوري دغه اوس بیا بل پاراډاکس ده چې په افغانستان کې پاکستان افغانستان ته
رسمن د دښمن په سترګه ګوري او د افغانستان حاکمانو ته رسمن د دوستانو په سترګه ګوري. د افغانستان ته تاریخي دښمن په سترګه ګوري او څوک چې په افغانستان کې واکمن دي هغوی ته بیا د تاریخي دوستانو په سترګه ګوري. हमारे अपने लोग हैं और प्रो पाकिस्तानी है. د فضل الرحمن خبر به موریدلی سی وایي अब ये जो तालिबान आए हैं ये तो प्रो पाकिस्तानी है. دغه پرو پاکستانی دي. پرو پاکستانی نه دي، دی پاکستانیان. خبره دا ده د فتوا په باره کې خو ډېر د دوی لپاره یعنې موږ لپاره غټ ثبوت دی. دوی لپاره نه شرم ده نه شاید ځینې خلک وایي طالبانو ته ولا شرم ده. طالبانو ته ولې شرم ده؟ خپل ملک خدمت کوي. دغه د پنجابیان دي، اول تابعیت د پاکستان ده، دوم تابعیت د افغانستان اخیستی ده او پاکستان ته ژمن دي. ته له زنګي خان او له بنګي خانه دا توقع کوي چې هغه به د پاکستان په خلاف باندې فتوا ورکړي یا به د افغانستان ته به په پاکستان ترجیح ورکړي. زنګي خان او بنګي خان عمر یې ولاکه ورکړي. هغوی په پنډۍ کې داسې کیسه جوړه ده، دا رقم بدماشیان یې جوړې دي، دغه رقم جنکۍ کته او پورته کوي بیا د بیډر معاف. نو هغه بیا افغانستان ته ژمنتیا ښیي د پاکستان په نسبت. خو دا خلک دي د پاکستان خلک. نو په هر صورت د فتوا خبره خو واضحه ده. په یو مورد کې نو موږ هره ورځ دوی د پاکستانیتوب ثبوتونه وړاندې کوو. تر دې دغه شي مثلا دغه اوس خو موږ نه لرو، میډیا هم نه لرو او بحثونه هم نه لرو چې ښه بحثونه پرې باندې وسي. د انتقاد خلک هم نسته کنی. دا خبره باید اشرف غني کړې وای. دا خبره باید له یو لوی ادرسه سوې وای چې وروره ته یې د پاکستان په دننه کې که ته پاکستانی نه یې، د پاکستان د پوځ سپی نه یې، نو پاکستان پوځ او یوه ډله سره اخته دي، ته ولې د دې ډلې په مقابل کې فتوا ورکوې؟ بیا ته وایې چې ټي ټي پي موږ حمایه کوو، خلکو ته په دا د دوی ملاتړي وایي. نو چې حمایه کوئ اصلي حمایه خو دا د فتوا حمایه ده، د خره زو اصلي حمایه خو دا ده چې ته خلکو ته ووایې چې جهاد فرض ده که جهاد فرض نه ده. نو ته ښکاره خو په سیاسي ژبه ووایې چې دا ښه کار نه ده، نو ته فتوا ولې ورکوې؟ دا فتوا ورکول خو به یو بل عمق د مسلې ده. یو په خوله باندې ویل دي چې په سیاسي لحاظ باندې دا جګړه ښه نه ده، په دې باندې ټي ټي پي ته تاوان نه رسېږي. ځکه هر سیاسي جریان خپل موقف لري، هیوادونه ډیپلوماتیک موقف لري. نو ټي ټي پي هم دا ویلی شي چې والله دا خو هغه ده، دا خو یو سیاسي بیان راغلی، لیکن دا چې هغه ووایي چې امیر المؤمنین فتوا ورکړې ده، فتوا یې ورکړې ده. دا خبره ملا یعقوب هم وکړه او د دوی کونسل وکړه په پاکستان کې چې فتوا یې ورکړې ده چې په پاکستان کې جهاد نسته، یعنی پاکستان د فوج خلاف جهاد نسته. هغه د دوی منافقت چې هغه یو خبره خو دا هم ده چې ورور تاسې خو ویلي اوس جمهوریت کفر ده، تاسې خو هر وخت دا خبره کوله جمهوریت کفر ده. نو جمهوریت کفر ده نو په پاکستان کې ولې نه ده کفر؟ اوس هره ورځ دوی د خارجه وزارت اعلامیه راځي د پاکستان اسلامي جمهوریت. نو جمهوریت کفر ده، نو اسلامي کفر بیا څنګه یي؟ دا خو داسې لکه سړی چې د بیا د بیا معاف د اچي شي عطر ووایي چې د سوټي عطر لکه یو اریتا په نسبت باندې جمهوریت کفر وي، او که بیا داسې هېڅ د افغانستان جمهوریت کفر وي او د پاکستان هم تعلیم اسلامي، هم جمهوریت اسلامي، هم سیکولران مجاهدین او د دین په دنیا ورونه یي، هم فوج پلار یي، نو بیا خو صحیح ده. خو اصلي کیسه دغه شی ده. دا خبره د موږ طالبانو ته نه ده متوجه، خبره به دوی ته متوجه ده، یعنی عام خلکو ته، افغانانو ته متوجه ده چې خدای مسلمانو څه ثبوت دوی تاسو ته وړاندې کړي چې دوی د پاکستان کوټه سپي دي. مثلا طالبان تاسو ته کوم ثبوت وړاندې کړي چې تاسو بیا په دې قانع سئ چې دا د پاکستان کوټه سپي دي؟ که وایي چې ګوره موږ تاسې وایو چې د هغه په باره کې دا تعبیر موجود دی، د سپیو په باره کې وایي پلانې سپی د مسافر لخوا سو. ورور دا خو ناس په افغانستان کې دي، د دوی کونسل لګیا ده په پاکستان کې، لانجه راغلی د افغانستان د مهاجرینو په سر د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، د دوی کونسل لګیا ده په دغې لانجه کې افغانستان ملامتوي. وایي کله چې کفر دلته راغلی هر ځلې وایي د افغانستان حکومت د اسلام ملاتړ نه ده کړی او پاکستان د اسلام ملاتړ کړی. دغه د دوی د کونسل خبره ده. ستاسې په یاد دی چې په همغو ورځو کې وکړه چې کله پاکستان د افغانانو د خویندې او میندې په زندانو ته اچولې وې او ټولې دنیا په پاکستان باندې د UN په شمول اعتراض وکړ چې پاکستان له افغانان سره ظلم کوي. د دوی کونسل راولاړ سو،
وای پاکستان چې له موږ سره څه کوم ښه کړي دي او پاکستان چې هر څه لري حق لري، حق هر څه کوي حق لري. دا د دوی د کونسل خبره ده. ګورئ نه تهمت ته نه شی ده، ویډیو ریکارډ یې موجود ده، هغه سپیچ یې ډېر مشهور ده چې د طالبانو کونسل لګیا ده. ټوله دنیا وایي، یو ان وایي وای پاکستان په مهاجرو ظلم کوي او کوي ظلم. دې کونسل هغه خبرې ما اورېدلې دي، بخښنه غواړم قرار صاحب چې وایي چې افغانان نه د چا ښېګڼه هېروي او نه د چا بدګړه، او پاکستان چې زموږ سره کومې ښېګڼې کړي دي هغه زموږ لپاره نه هېرېدونکي دي. ذبیح الله مجاهد خپله ویلي دي. د دوی کونسل په هغه کې مقایسه یې وکړله، په مقایسه کې وویل وایي د سنټرل ایشیا ته چې وایي کفار راغلو افغانستان یې مرسته ونه کړه، خو افغانستان ته چې کفار راغلو پاکستان یې مرسته وکړه. خو دې خبرې ته په دغه مناسبت څه ضرورت ده وسړی؟ اوس پیتوب ده که نه؟ هغه کانه خبره چې کوي هغه یو کونسل یې ده. موږ داسې ونه کړل که نه، پاکستان داسې ونه کړل که نه. دا هیبت الله هم دغسې کنه ډېر وایي. دا له کومه لهجه ده. نو په هر صورت خبره دا ضرور په دې مسله کې د طالبانو هغوی غاړې را باندې خلاصې کړي دي، خو موږ ځان نه پوهوو، ولاکه افغانان ځان نه پوهوي چې هر څومره دا خبره د پاکستانیت واضح هم سي کوشش کوي له دې خبرې وتښتي، ځکه ټولو ته سخته ده. زه پوهېږم یعنې په هر افغان باندې دا خبره ډېره ثقیله ده. د فیض حمید کیسه ده زموږ ټولو لپاره یو ټراما ده، ملي ټراما ده. د فیض حمید چایو پیاله والله بله ټراما ده، یعنې د هېڅ سړي چې اروپیات چې هېڅوک هم نشي ازمولی. نو له ټراما سره دوه ډوله خلک تعامل کوي. یو ډول تعامل دا ده چې ورسره فیس یې کړي، ورسره مخامخ سي، ویې وایي، اعتراف پرې وکړي. او بل ډول تعامل یې دا ده چې اګنور یې کړي. افغانان دغه دوم ډول تعامل ته چې دا اګنورول کوي د ټراما، دغه ته یې مخه کړې او دا فایده نه کوي. دا ټراما په عمر دا چې هر څومره تاسې له دې ټراما وتښتئ دا درپسې درځي. چې هر څومره تاسو ځان ته قناعت ورکړئ چې دا به افغانان دي، ولا افغانان به وي، ولا افغانان به وي. ته تاسې ځان تېر باسئ او څومره ځان په دې مسله کې تېر باسئ هغومره مو د هغه د ملي برخلیک قبر ژورېږي داسې ځای ته به مخکې کړي چې بیا به د مړي بېرته راایستل ډېر مشکله سي. ځینې وبښئ تقریر مو وګورو. بله خبره د هغه تاسې وکړه د تعلیم خبره. تعلیم حلال ده حرام ده. اصلا که دا سیستم په دین روان وای، دین په حلال او حرامو کې ډېر واضحه ده او ډېر کم داسې مسایل چې په هغې کې کنفیوژن راځي، په هغې کې بیا مرجع معلومه ده چې 5 ملایان کېنوه، علما کېنوه، هغه بېرته فتوا ورکوي، مسله حل کېږي. دوی دې راسي دا جرات دې وکړي چې دغه 5 ملایان دې کېنوي، په هغو باندې دې دا فتوا ورکړي چې دا تعلیم ناروا ده. قرار صاحب سوال په دې ډول و، بخښنه غواړم، هغه ندیم خپله دا خبره کړې وه، یعنې ده خپله دا یادونه کړې وه، په یو رسمي غونډه کې ویلي وو، ده ویلي وو چې د وخت په کادو سره مقصد دغه د عصري علومو ته یعنې لوړو زده کړو ته شدیده اړتیا ده. سوال دلته اوس مونږ چې ده دغه خبره چاته کړې، اوس دا سوال چاته متوجه دی؟ دغه سوال الله ته متوجه دی؟ دا سوال پاکستانیانو ته متوجه دی؟ پنجابیانو ته متوجه دی؟ چاته مقصد دا اوس د چا نه غواړي؟ او د لوړو زده کړو وزیر خپله دا سوال کړی ده. خو دا مسله دا ده چې پالیسي نسته، هر ملا چې په هر ځای کې ناسته وادرېدو چې یو مسله ورته راسي د پالیسي ایشو قرار عینکې په سترګو کې وایي تاسې راواخلئ ما کتابونه یم هغه یو رقم کتابونه له پلارو نیکه سې راپاته دي. موږ کور کې هم دغسې کتابونه ډېر وو، دا څنډو ته یې اوړه ورکړي، په اوړو باندې پوښونه ورکړي، دا څنډې هغه یې په اوړو باندې سره سریښ د سریښو په ځای به اوړه استعمالول. کتابونه هم هغه کتابونه دي. دا درته راواړئ صاحبه بس پټکی دغه کې ورته کېږدي، سر کلاس ورته وکړي، عینکې ورته په سترګو کې دغه ده، په دې ځای کې فتاوای عالمګیریه دا رقم لیکلي دي. ابل ورته وایي تاتارخانیه دا شی لیکلي دي، ابل ورته وایي فلانی خانیه دا شی لیکلي دي، فتاوای او هر وزارت یو سړي په فتاوا باندې چلیږي. هغه نو چې ده ته له پلاره هره فتاوا پاته وه په هغې فتاوا یې در چلوي. که د ده په کور کې د پلار فتاوای عالمګیریه پاته وه وایي دا ډېر ښه کتاب ده. که د ده په کور کې یو بله فتاوا پاته وه د کوم نیکه یې وایي دا ډېر ښه کتاب ده، دا ډېر زبردست کتاب ده. دی بیا دی دغه کیسه روانه ده. په ملک کې پالیسي نسته، هر ملا چې ده هغه خپله او د ده دغه د بېګا فتوای دغه ده چې وایي تعلیم ښه شی دی، سار فتوای بیا بېرته بل شی ده. اصلي خبره زما دا واله چې په فتواو د ملک نه چلېږي. ټوله کیسه یې د استخباراتو په کوډ روانه ده.
او هغه ته یې دا فتواوې خپله صادرېدل او له دیني منطلقه غږېدل په سیاست باندې دا په خپله استخباراتي کار ده. دا سړی په ټوله دنیا کې په هېڅ هېواد کې دا فیصلې په دین او په هغه نه کېږي. په هر صورت موږ له د متقي یوه بله ویډیو ده هغه به هم تاسو حتما لیدلي 15,000 شپږ د بګړور ورته ناست دي او دی ورته لګیا ده او عجب ښه مثال ورکوي. یعنې په هغه خدای که د اول صنف ماشومانو ته څوک دا مثال ورکړي وایي موږ چې دا موټر چلوو اوس ډریور ته خو په دې موټر کې ضرورت شته که نه شته. بیا ځان داسې ورته ښکارېږي زه څومره ښه فیلسوف لګیا یم و د خره زویه خارجه وزیر یې دغه دا خو لکه یو سړی چې چاته ویلي وایي زه اوس په دې پوه شوم دا خو غلط ټوله وایي په خوراک تمامېږي. نو خو په بدیهیاتو رالګېدلی یا خو دا ناست خلک رښتیا ټول د خره زمن درته ناست یا پخپله د خره زوی یا ټول د خره زمن یاست. واقعیت دا داسې یاست ټول د خره زمن. په دغه نو د علم د اهمیت اثبات ګوره او د ډریور مثال راوړل ګوره کوم ځای ته یې رسولي یو کوم در کې اسفل ته یې رسولي یو چې وروره ټیک ټاک ته راسې په باز کې یو کاموال ناستي یو شیرزاد ناستي یو جنرال مبین ناستي او پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته یو اصطلاح یاده کړې ده چې وایي په هغه کې به په اخر زمانه کې به روای بیضه روای بیضه وایي صحابه ورته روای بیضه څه شی ده وایي دا الرجل التافه یتکلم فی شؤون العامه ټیټ سړی پریوتی سړی د یو ملت په برخلیک کې خبرې کول دا رقم حالت یې وروړ لګیا دی په غاټ هغه کې ناست سپیکرانو ته یې ګوره هال ته یې ګوره خلک چې ورته ناست هغې ته ګوره صحنې ته ګوره دی لګیا ده خلکو ته د علم اهمیت په دې ثابتوي چې د موټر لپاره ډریور ضرور ده په لحاظه د ټولنې لپاره انجینر ضرور ده بس وایي لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین که هسې ما لرله غمه خندا راسي. مننه قربان جناب کرار صاحب محترم. دا یوه بله خبره د غنن دغه شوی تاسو به خبر وایي که نه دغه طالبان چې غواړي چې دغه د جمهوریت د شفاخانې نوم به واړوي که نه دغه د جمهوریت د شفاخانې نوم تبدیل کړي. دلته بیا یو څو نومونه غوره شوي دي هغه نومونه چې کمیټې باصلاحیته د دوی خلکو مقصد هغه تایید کړي دي کله چې هیبت الله ته استول شوي دي دوی بیا هغه نومونه رد کړي دي د ځان نه یو د الشفا په نوم باندې د امارت په نوم باندې او هغه ورکړی دی چې باید دا نومونه پکې ښودل شي. ستاسو له نظره دا به څنګه وي؟ دوی د افغانستان ریبرانډینګ کوي او ټول هغه شیان چې د افغانستان تاریخ ورسره تړلی ده هغه دوی لرې کوي. دا ځای دې نه کوي که دوی دغه د ولسوالۍ نوم نه ده د ولسوالۍ ولایت او دغه ټرمینالوژي چې د ملي ټرمینالوژي چې ورته وایي که دوی دا رسما لرې نه کړه دا به ټول لرې کوي دا به ټول عربي ته اړوي. دوی میشن دا شی ده. ملت خو یو مادي وجود ده مادي وجود خو دا هغه د ونیو بوټیو سیندونه او دریابونه او غرونه او انسانان یو معنوي وجود ده. معنوي وجود یې بیرغ ده سمبولیک وادردو معنوي وجود یې ټرمینالوژي ده ملي معنوي وجود یې تاریخي مشاهیر او خلک چې موږ هغه ورته لرو احترام او عقیدت ورته لرو ارزښتونه یې دي دغه شیان دوی له منځه وړي دواړه یې له منځه وړي. په مادي لحاظ باندې خو چې دا اوس د انسان سره کم ډیمیج کول روان دي په افغانستان کې دا د هرې ټولنې سره چې دا کار وکړي د هغې د حتمي تباهي ګارنټي ده ګارنټي. او په معنوي لحاظ باندې وروره دوی له اولې ورځې سره د ټکسیانو رنګونه دوی ولې وربدل کړو د ټکسیانو رنګونه پورې ځکه له ټکسي سره خو یو میموري د یو کار تړلی ده که نه د کارونو څېرې بدلوي دوی د تاریخ څېره دې در بدلوي د ټولو اوس میوند خو د افغانانو د تسې جهاد بولې وادردو د یو ملي غذا ګراوند ده خو د تا په اصطلاح خو دغه میوند د کافر په خلاف د افغانانو جهاد ده که نه ده وملعونه دا د میوند نوم ولې بد دی خامخا ته باید یو عربي نوم دلته پکې دی د میوند کول اردو په ځای باندې خو دا خلک اصلي اساسا دی زه بله ورځ د جرګې بحث ما ملګرو ته ورته ویل چې دا خلک جرګه مرګن نه که تا له دوی جرګې کلمه ګیره خو نه لرم که د جرګې کلمه له دوی واورېدله زه به سر پک درته وخریم په عمر مې نه ده خریلی
خبره دا ده وروره دو خلک د ملي ټرمینالوژۍ سره دښمني لري، د ملي سمبولونو سره هر هغه څه چې افغان ته افغانیت ور یادوي، که هغه د جمهوریت توری ده، که هغه د میوند توری ده، که هغه د ملالې توری ده، که هغه بیرغ ده، که هغه سرود ده، که هغه امان الله خان ده، دا ټول د خلکو له حافظې محوه کوي. خدای ابو دجانه، ابو دجاجه، ابو هریره، او دا ټول د پشانو دغه د خره زمن که په عربي پوهېدی، هغه نومونه ټول د پشانو، د زمریانو، د پړانګانو، د سپو نومونه دي. هریره چیش ته وایي؟ هریره پشي ته وایي، پشي ته. دجانه زمری ټول د چارپایانو نومونه دي، د عربانو جاهلانو نومونه دي. فقط اسلام دومره کړل چې اسلام راغی نو د هر سړي نوم خو یې نسوی ور بدلولی، ټولو خلکو ته له سره تذکرې ورکړې وای، خو دغه نومونه یې پرېښودل اسلام، ځکه په نامه کې څه مشکل نشته، هغه د عربو د جاهلیت د وخت نومونه دي، اسلام پرېښودل. نو په دې نومو کې خو کوم فضیلت نشته، که ستا نومونه راخیستي دي وروره په افغانستان د ټول په عربي نومونه ولاړه، او دا اوس لګیا دي. د کلنډر یې ولې بدل کړو؟ تقویم د افغانستان د خلکو کلنډر چې ده، د هغو خلکو کلنډر شمسي چې په کومو هیوادونو کې لمر ته ډېر اهمیت وي. په عربو کې چې ده عربو صحرا وه، په صحرا کې چې ده ستورو ته ډېر لارې خلک پرې